د لغمان ولایت په هغو سیمو کې پراختیایي پروژې پیل شوي چې په تیرو 20 کلونو کې د جګړو او نورو ستونزو له کبله ورته پاملرنه نه وه شوې. دا د لغمان ولایت د الیشنګ ولسوالۍ د شمسخیلو سیمه ده چې په لومړي ځل پکې د سرپرست حکومت تر څار لاندې د یو شمېر مؤسساتو له لوري د یو لوی استنادي دیوال د رغولو چارې پیل شوي دي. د دې پروژې مسؤلین وایي چې دغه استنادي دیوال 350 متره اوږدوالی لري او د شاوخوا 9 میاشتو په موده کې به یې چارې پای ته ورسیږي. د دوی په خبره په دې پروژه نږدې 9 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د میرمنو په ګډون 200 د دې سیمې اوسیدونکي ورسره په کار بوخت دي. تقریبا 350 متره طول ده او موږ سره 200 کارګر د پروژه کې کار کوي چې هغه له جملې څخه 10 ښځې دي او یو سلاتیا نارینه دي. د سیمې اوسیدونکي هم د دې پروژې له پیل کېدو څخه د خوښۍ ترڅنګ زیاتوي چې په لومړي ځل یې په سیمه کې داسې پروژه پیل شوې او وړاندې تر دې پکې جګړو او نورو ستونزو د ورته کارونو د ترسره کولو مخه ډب کړې وه. دونه خوشحاله چې حد نه سوا پوه شئ، دونه خوشحاله الحمدلله شکر خوشحاله چې دونه ځوانان په کار دي، وروره کار کوي، کاروبار کوي. غریبي ده وروره، نور کارونه نشته، ایران ته ځي وروره بیا رادمس کېږي. الحمدلله شکر پروژه روانه ده. بیا هم موږ ته چې پروژه راشي بیا هم کار کوو، بیا هم خدمت کوو د وطن دپاره، خپل وطن دپاره. الحمدلله موږ ډېر شکر ګزار یو، ډېر موږ مثلا منندوی یو هم کوم نړیوال مؤسسه چې دا موږ سره کومک کوي او آینده هیله لرو چې بیا موږ سره یو پروژه موږ ته راوړي چې دا مسلمانان یو مړی حلاله روزي پیدا کړي. دلته کونډې رنډې یتیمان ټول دلته شامل دي، ټول دغه څه استفاده کیږي او ټول یو مړی ډوډۍ حلاله رزق دغه ځای نه پیدا کوي. دوی له حکومت او نورو مؤسساتو څخه غوښتنه کوي چې په سیمه کې خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي او حکومت دې هڅه وکړي چې دلته دې ته ورته نورې پروژې هم پیل کړي تر څو له یوې خوا یې ولسوالۍ آباده شي او له بلې خوا خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي. مخکې دغه د هغه نه مخکې دی کانال نه مخکې او د اوبو به راتو په دې هغه باندې به رات سړک دا سره به هم خرابېدو او د ځمکه به هم خرابېدو، ډېر زیات په عذاب. الحمدلله لاک لاک شکر چې دغه کانال راغی، هغه پروژه راغی او دې پروژې سره ډېر ځوانان په کار باندې بوخت شو. تېرو 20 کالو کې نو همغه ډېرې بدبختۍ ولیدلې ځکه چې دغه سایه کې به موږ ګرځېدلی نه شو، ډز او بدبختي. اوس الحمدلله په هره سایه کې چې استو په ډېر امن کې استو او ښه په شفافه توګه الحمدلله دغه پروژې کار هم روان دی او 200 کارګر لرو. د لغمان والي بیا له CNG سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې اوسمهال د دې ولایت په ګڼو ولسوالیو کې ډېرې پروژې پیل شوي او د راتلونکي کال لپاره هم پلان لري چې په هغو سیمو کې کارونه پیل کړي چې په تیرو کلونو کې ورته پاملرنه نه وه شوې. آینده کال ته ولسونو ته زه بیا هم اطمینان ډاډ ورکوم چې آینده کال به زموږ سوچنده دغه نه زیاتې پروژې عملي کېږي انشاءالله او ټول خلک به په کار باندې مصروفېږي. یو د هغه پروژو نه چې موږ تقریبا ډېر کار پکې کړی ده شهي کانال، د شهي کانال کې تقریبا 10,000 کارګر مصروفېږي او همدغسې په لکونو جریبه ځمکه آبادېږي نوې، نو د ډېر وسایط او وسایل پکې مصروفېږي، لوډرې او نور بوکلاینونه او نور شیان، ځوانان پکې مصروفېږي، انجینر صاحبان پکې مصروفېږي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان سرپرست حکومت ویلي چې د راتلونکي لمریز کال لپاره پلان لري چې د هېواد په ډېرو هغو سیمو کې بنسټیزې پروژې پیل کړي چې خلک یې اوس مهال له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.